حالات ډېر ترنګلي او پیچیده حالات وو. د فرهنګي غونډو نه مونږ بې برخې له فرهنګي ناستو نه له مشاعرو نه همدارنګه د مطبوعاتو نه او دا د انسان یوه طبیعي مینه ده چې خدای پاک انسانانو دې فطرت همدغه مینه اچولې ده. او هغه وخت حالات ډېر ترنګلي وو، د ډېرې ستونزې زموږ د هېواد پر وړاندې باندې متوجه وي. نو هغه حالات چې دغې طرف ته یې راله مخ راواړو شاعرۍ باندې په دقیقه توګه توره کمه وه، مختلفې برخې درځي. په دقیقه توګه کومه یوه پیښه په دقیقه توګه د دې سبب شو چې تا د قلم راواخیست او د شعر خپل لومړنی بیت یې ولیکه؟ کوم بیت و؟ باید به درته ووایم د شعر لومړني بیتونه، خو دغه دقیقه پېښه چې به دې تورولی شم ځکه ډېر وخت زیاته د چې سم معلومات راته نه کېږي. او بیتونه به درته ووایم چې زما لومړی غزل البته لومړی باندې څو غزلونه لږ وروسته لیکل شوي، خو بیا چې لومړی کتاب چاپاوه دغه لومړنی غزل و. هغه د دې نه چې مخکې لیکلي هغه خوښې رانغلې چې چاپ یې کړم. هغه سم فصل درته ووایم مهرباني. هغه غزل داسې و: جوړ دې په ما څلی شي تا ته دې در پاتې وي، جوړ دې په ما څلی شي تا ته دې در پاتې وي، شور د ملت غلی شي تا ته دې در پاتې وي، دا تربور جانان هر مې را خوند نه کړ هر څومره که ښکلی شي تا ته دې در پاتې وي. او مینه کړه مزې کوه خان د رقیبانو سره ورک دې دغه کلی شي تا ته دې در پاتې وي، اخلي انتقام له تا خوار ملنګ یې مه بوله جوړ ګرېوان ګنډلی شي تا ته دې در پاتې وي. او مینه دې مې راته کړه مین دې کړ په وو بدل څوک څنګه لیکلی شي تا ته دې در پاتې وي. او نه راکوي خوله جانان وایي تړون نه جاړي نور هم لا جړلی شي تا ته دې در پاتې وي. دا زما د لومړنۍ شعر شمار نو ډېر ښکلی ستا هر شعر چې دی په هغې کې ډېر څه شته دی. تړون صاحب دا راته ووایه چې ځینې خلک وایي چې مینې شاعر کړم، ځینې خلک وایي د وطن درد او غمونو شاعر کړم، ځینې د ژوند ناحوالو شاعر کړی، ځینې خلک داسې وایي چې شعر یو د خدای پاک یو ځانګړې پیرزوینه ده چې په ځینې بنیادمانو باندې یې کړې، په ځینې بنیادمانو یې نه ده کړې. دا د شعر په رابطه باندې د هر چا خپل خپل تحلیل دی. زه به تاسو نه دا پوښتنه داسې وکړم تړون صاحب چې ستاسو په نظر باندې شعر یوه ښکلا ده او که شعر یوه معنا ده؟ یاره زه خو شعر د ښکلا پلوي نه یم، ځکه چې دغه بیا شعر تخنیکي کېږي. زه د معنا پلوي یم چې که شعر رنګین ولیکل شي که ساده ولیکل شي باید د ولس په ژبه وي او ولس ورنه یوه معنا واخلي. زه د شعر د معنا پلوي یم او زه د شعر په هغه تعریف باندې عقیده لرم چې هغه پوهان وایي چې شعر د انسان د عواطفو او احساساتو هغه هنداره باندې شي چې لوستونکی او اورېدونکی دواړه داسې ولړزوي لکه څرنګه چې شاعر خپله لړزولی دی. نو د دغه تعریف ته بیا سړی وګوري نو بیا زما نظر د شعر معنا طرف ته ځي. زه یې په ښکلا باندې تکیه نه لرم. تړون صاحب که دا راته ووایې ډېر په لنډه توګه باندې همدا شیبه د دې ټلویزیون په هغه باندې تاسو ښکارئ او داسې ښکارئ لکه د وټپور د کونړ د وټپور په لوړ غر په څوکه باندې چې ناست دی. لږ خو دا هم راته ووایې چې چېرته دنیا ته راغلی، څه سبق هم څنګه که د ژوند حالات هم کوم ځای ته ورسول، په دې خو لږ رڼا واچوه. دغه شیبه اوس په تلویزیون په پرده کې داسې ښکاره کېده چې ته د کونړ د دنګو غرونو په یوه څوکه باندې ناست یې او قرار خیال او چورت وای. خلکو ته به دا په زړه پوري چې پوه شي چې تړون صاحب په دې دنیا کې کم ځای کې کم ولایت کمه منطقه کمه سیمه کم کلي کې سترګې غړولي چېرته یې زده کړې کړي دي. تقریبا 1459 کال د لومړنۍ شپې وې چې زه د کونړ ولایت د
په وټپور ولسوالۍ د کرمن په کلي کې زېږېدلی. بیا د هجرت پر مهال په باجوړ کې اوسېږي او لومړنۍ زده کړې مې په باجوړ په پنډغالو کې ترسره کړې او له هجرته چې خپل وطن ته راوګرځېدم نو د عمرا خان له لیسې څخه فارغ شوم او بیا وروسته ننګرهار پوهنتون ته لاړلم او هلته مې د حقوقو سیاسي علومو پوهنځی ولوست او اوس دا مهال په خپل پلرني ټاټوبي وټپور کې اوسېږم. او همدا شیبه چې موږ سره خبرې کوې وټپور نه خبرې کوې؟ نه دا شیبه په چغسری سره په چغسری د چغسری نه خبرې کړې. تړون صاحب د دې د خاطره چې خبره ورو ورو ګرمه کړو نو داسې یو شعر که دی د وطنوالو ته ووایې چې هغه د سانسور په چوکو باندې وهل شوی داسې یو شعر خو دې خلکو ته ووایه. دا دغه تېر نارنجل چې دغه سږنی نو دا چې ما ته بلنه رانه کړل شوله او یوازې بلنه نه بلکې چې ټلیفون راپسې راوشو چې تاسو باید په مشاعره کې برخه وانخلئ. هغه ما ولسمشر کرزي ته شعر لیکلی زه په دغې باندې د مشاعرې منع شوم. تاسو له مخکې چا کتلی وي یا بله کومه ستونزه وه شعر به تاسو ورواړم. مهرباني کوه دغه رقم چې ما کرزي ته لیکلی مهرباني کوئ وایه صاحب مهرباني